افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د طبیعي سرچینو په ځانګړې توګه د ارزښتناکو کانونو له پلوه ډیر شتمن دی او کولی شي د هېواد په اقتصادي ودې او ځان بسیا کې مهم رول ولوبوي. د دغو سرچینو له ډلې څخه د کرومایټ ډبره ځانګړی اهمیت لري ځکه چې په لویو صنعتونو کې لکه د فولادو په جوړولو کې اساسي کارېدنه لري. په دې پروګرام کې د افغانستان د کرومایټ کانونو د استخراج وضعیت، اقتصادي اهمیت او جغرافیایي ویش ته کتنه کوو. په پیل کې له تاسو ګرانو څخه هیله کوو چې د ملاتړ لپاره زموږ د عروج چینل سبسکرایب کړئ. د کرومایټ ډبره د افغانستان له ارزښتناکو معدني موادو څخه شمیرل کیږي چې په پراخه توګه د فولادو او فلزکارۍ په صنعت کې کارول کیږي. دا معدني ماده په وروستیو کلونو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د پام وړ ګرځېدلي او استخراج هم د پام وړ زیات شوی دی. د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان کړی چې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې تر ټولو لوی کرومایټ کان استخراج پیل شوی دی. دا پروژه یوې خصوصي کمپنۍ ته سپارل شوې او تړون یې د 5 کلونو لپاره تنظیم شوی دی. د تړون له مخې په دې موده کې به شاوخوا 90,000 ټنه کرومایټ استخراج شي. همدارنګه شرکت مکلف دی چې د هر ټن کرومایټ په بدل کې 15,000 افغانۍ دولت ته ورکړي چې ټول عواید به تر 1 میلیارډ او 349 میلیونه افغانۍ پورې ورسیږي. دا پروژه د دولت د عوایدو د زیاتوالي ترڅنګ شاوخوا 500 کسانو ته د کار زمینه هم برابروي. الحمدلله د پکتیکا ولایت په سطح چې څومره کانونه دي یا کاني زېرمې دي نو انشاءالله هغه کومو کانونو چې کارونه شروع شوي دي استخراجي مرحلې دي هغه ډېرې ښه په شفاف ډول باندې روانې دي. د دې کان له عوایدو څخه یوه برخه شاوخوا 23 میلیونه افغانۍ د سیمې د پراختیا او د ګیان ولسوالۍ د سړکونو د ښه کولو لپاره ځانګړې شوې ده. د استخراج مسؤلین وایي چې د پکتیکا د کرومایټ کان د کیفیت او حجم له مخې د هېواد له غوره کانونو څخه دی. پر پکتیکا سربیره د کرومایټ کانونه په نورو ولایتونو کې لکه کابل، لوګر، میدان وردګ، خوست او پروان کې هم شته. د بیلګې په توګه د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې هم یو کرومایټ کان کشف شوی چې شاوخوا 13,000 ټنه زېرمه لري او لا هم د اکتشاف په پړاو کې دی. تمه ده چې د استخراج له پیل سره به په دې سیمه کې د کار نور فرصتونه هم رامنځته شي. په پروان ولایت کې هم د کوه صافي ولسوالۍ د تاتاري کرومایټ کان استخراج پیل شوی چې شاوخوا 550 میلیونه افغانۍ پرې پانګونه شوې ده. همدارنګه په دې ولایت کې له 40 څخه زیات قیمتي ډبرو کانونه پیژندل شوي چې ځینې دا مهال تر استخراج لاندې دي. لوګر ولایت هم د کرومایټ د پام وړ زېرمو لرونکی دی. محمد آغا ولسوالۍ کې شاوخوا 180,000 ټنه زېرمه موندل شوې چې منځنۍ سرچینه بلل کیږي. په همدې سیمه کې د کرومایټ د پروسس یوه فابریکه هم د 14 میلیونه افغانۍ په پانګونې جوړه شوې چې هره ورځ د دې ډبرې د پروسس ظرفیت لري. دا کار د دې سبب شوی چې د خامو موادو د صادرولو پر ځای دننه هېواد کې پروسس شي او زیات ارزښت رامنځته کړي. د ځمکپوهنې له پلوه افغانستان د ځمکې د پلیټو د ټکر په سیمه کې موقعیت لري او همدا لامل دی چې د معدني سرچینو له پلوه غني جوړښت لري. له همدې امله بېلابېل معدني مواد لکه کرومایټ په ځانګړې توګه د هېواد په مرکزي او جنوبي سیمو کې موندل کیږي. کرومایټ د کروم فلز اصلي سرچینه ده چې په طبیعت کې د اوسپنې او مګنیزیم په څیر عناصرو سره یو ځای موندل کیږي. دا فلز د زنګ ضد ځانګړتیا لري او د فلزاتو مقاومت زیاتوي. له همدې امله په میټالورژي، کیمیاوي صنعت او فولادو جوړولو کې پراخه کارېدنه لري.
اقتصادي کارپوهان باور لري که د کانونو په برخه کې پانګونه په معیاري او اصولي ډول ترسره شي، افغانستان کولی شي په نږدې راتلونکي کې اقتصادي ځان بسیاته ورسیږي او له بهرنیو مرستو خپل تړاو کم کړي. په ټولیز ډول د کرومایټ کانونه د افغانستان له مهمو ملي شتمنیو څخه دي چې سمه ګټه اخیستنه یې د اقتصادي ودې، د کارموندنې او صنعتي پرمختګ لامل کېدای شي. شفاف مدیریت، د قاچاق مخنیوی او د کورنیو پانګونو ملاتړ د دې سرچینو د ښه کارونې مهم عوامل دي. په پای کې که دا مطلب درته ګټور و، حتما د عروج چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ.